ایډګر کیسي د روحاني وړتیاوو مالک. ایډګر کیسي دا وړتیا درلوده چې ژور خوب ته لاړ شي او هلته یې د خلکو ناروغیو تشخیص کولی شوی. ویل کېږي چې هغه د خلکو د بدن حالات تشریح کاوه که ناروغ زرګونه کیلومتره لرې هم وای. کیسي په دې خوب پر مهال داسې معلومات ورکول چې د عصري طب پوهانو ته حیرانوونکی و. د یوه داسې شخص کیسه ده چې د ژوند په اوږدو کې د خپل قدرت او وړتیاوو سره ډېرې حیرانتیاوې پرانیستې. هغه یوازې د یوې غیر عادي وړتیا لرونکی نه و، بلکې د داسې یوه انسان نمونه و چې خپل ژوند یې د نورو د خیر لپاره وقف کړی و. دا کیسه د هغه د ژوند له لومړیو ورځو څخه پیل کیږي او وروسته یې د یوې روحاني لارښود په توګه د نړۍ په مختلفو برخو کې مشهورتیا پیدا کړه. ایډګر کیسي د 1878 کال د مارچ په میاشت کې په امریکا کې د کنتاکي ایالت کې زیږېدلی و. هغه په یوه ساده او فقیره کورنۍ کې متولد شوی و او له هغه وخته چې ماشوم و د هغه ژوند د حیرانوونکو وړتیاوو له نښې نه خالي نه و. په کوچنیوالۍ کې هغه تل په طبیعت کې خپل وخت تېراوه او د نورو ماشومانو په پرتله د ژوند د معنیاتو په اړه ډېر فکر کاوه. ایډګر د خپلې ماشومۍ په دوران کې په ښوونځي کې دومره لایقه نه و، بلکې د هغه ذهن تل د هغې ښکلا او فلسفو په لټه کې و. هغه یوه شپه د خپلې کوچنۍ خاورینې خونې په یوه کټ کې و او د کتاب یې لوستلو، خو په دې وخت کې ناڅاپه سترګې پټې او کتاب یې په ځمکه ولوېد. کله چې یې سترګې خلاصې کړې، هغه احساس وکړ چې د هغه بدن او ذهن دواړه په یوه نوره نړۍ کې دي. هو، په خوب کې به یې وړاندوینه کوله. کله چې ایډګر کیسي په دې حالت کې و، هغه د هغو څه چې به یې په خوب کې لیدل د حیرانوونکو وړاندوینو له لارې خلکو ته مشورې ورکولې. د هغه مشورې په خوب کې د ناروغیو په اړه وې او هغه د مختلفو کسانو لپاره د طبابت لارې چارې ورکولې. دا مشورې د خلکو لپاره درملنې په څیر وې چې په ژوند کې یې مثبت بدلونونه راوستل. له دې سره سره کیسي په دې باور و چې انسان یوازې د فزیکي درملنې څخه نه، بلکې د روحاني پرمختګ ته هم اړتیا لري. که څه هم کیسي لومړی د دې وړتیاوو سره آرام و، خو وروسته له دې چې د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې، هغه په رسمي توګه د روحاني معالج په توګه کار پیل کړ. چې د خلکو سره د معالج په توګه مرسته کوله، خو هغه تل په دې باور و چې د درملنې اصلي کلی هغه وخت راځي کله چې انسان خپل روح روغ کړي. هغه په دې باور و چې جسم او روح باید یو ځای کار وکړي ترڅو انسان پوره خوشحالي او سکون ترلاسه کړي. د کیسي د وړاندوینو او مشورو پراخوالی هغه ته نړۍ ته شهرت ورکړ. هغه نه یوازې د ناروغۍ لپاره درملنې وړاندیزونه درلودل، بلکې د فلسفي، تاریخ، د کیهان، د پټو رازونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه یې خبرې کولې. یوه له مشهورو وړاندوینو څخه یې دا وه چې د بشریت تاریخ به په یوه نوي روحاني دور کې داخل شي او خلک به د روحاني کمال لور ته روان شي. دا وړاندوینه د هغه په وخت کې د ډیرو خلکو لپاره یوه مهمه نښه وه. ایډګر کیسي تل په دې باور و چې انسان باید د خپلې روح سرچینې ته لاړ شي. هغه باور درلود چې خپل ژوند پراختیا په دې پورې تړلی دی چې انسان خپل روحاني لوړتیا ته څومره هڅه وکړي. د هغه د وړاندوینو له مخې هغه انسانانو ته د بدلون مشورې ورکولې، څو چې هغوی ته روښانه شي چې یوازې د فزیکي نړۍ نه، بلکې د روحي نړۍ هم ورته مهمه ده. کیسي تل د یوې نوې او ښه راتلونکي په لټه کې و
او په دې باور و چې د انسانیت وروستی هدف د یوې روحاني پرمختګ له لارې ممکن دی. د کیسې د ژوند کیسه د یوه داسې انسان کیسه ده چې د خپل ژوند په اوږدو کې د روحانیاتو درملنې او د ژوند په معنیاتو په اړه ډېر څه زده کړل. هغه خپل ژوند د نورو د خدمت لپاره وقف کړ او د هغو مشورې او وړاندوینې تر نن ورځې پورې ډېر خلک اغېزمنوي. حتی د هغه له مړینې وروسته د ایډګر کیسي اسوسییشن فار ریسرچ اند انلایټنمنټ په نوم یوه مؤسسه تاسیس شوه. د هغه د ژوند د فلسفې او تدابیر پلي کوي.